فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأنعام د دې سورت دویمه حصہ د مولوي صاحبانو تر آخر د سورته پورې. دې ځای کې درې بابونه دي. باب اول دی تر آیت نمبر 15 115. په دې کې اولا رد دی علی الشرک فی التحلیل والتحریم. هغه څه ته به حلال وای چې کم څه ته شریعت حلال ویلی او هغه څه ته به حرام وای چې کم څه ته شریعت حرام وای. ځان نه به چې دی تحریمات او تحلیلات نه وضع کوئ. دا به راته ذکر کې په څلورو آیتونو کې د 118 نه واخله تر 121 پورې. بیا به تقابل ذکر کې بین المشرک والموحد، د مشرک او د موحد په درمیان کې تقابل د پاره د ترغیب توحید ته او قرآن کریم ته. دا به راته ذکر کې آیت 122 کې. بیا عقبه خامسه به راته ذکر کې په 133 کې. زجر به راته ذکر کې مع التخویف په 134 کې. په 134 کې. د هغې نه بعد بیا ترغیب دی الی القرآن په 136 کې مع بشارت الاخرویه، سره د بشارت اخروی په 136 شو 123 کې. بیا تخویف اخروی دی په 123 کې. شپږم عقبه ده په 129 کې او د هغې نه بعد بیا تخویف اخروی دی په 130 کې. دلته خراب دی برق په 130 کې. او حکمت د ارسال د رسولو به راته ذکر کې په 131 کې. زجر او تخویف دی بیا او امر دی په براءت سره په 132 کې تر 135 پورې. رب کریم فرمایي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. مولوی صاحبانو هغلته دی آیت نه وړاندې تقریبا لا تسبوا الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله 103 آیت کې. دالته نقطه می 13 شو د امام ماتوریدی رحمه الله په تفسیر کې. هغه دلته لیکلي دي وای کڅوک په اعتراض کې وای چې رب العالمین موږ څنګه د سب د هغه چا نه منع کړلو چې کم څوک مستحق د سب دي. بوتان دي نو دا د دې مستحق دي چې تور پسې د هغې تنقیص د شان وکړي. شان لري نه عند الله نو چې مستحق د سب دي رب العالمین موږ د سب نه منع کړو. د وجه د دینه چې دوی سب او تنقیص د شان د هغه چا ونه کي چې څوک مستحق د چا نه دی د سب نه دی. او سره د دې نه چې نورو ځایونو ته مونږ وګورو رب العالمین مونږ ته امر په قتال کړی دی. مشرکانو سره قتال وکئ او دغه قتال خو که بیا بیرته وګورو نو چې مونږ د هغوی سره قتال او جنګ کوو خو هغوی زمونږ سره جنګ کوي. او دا جنگ د هغې مولوي صاحبانو نو دی کې مؤمنان وژلی کېږي. او وقتل المؤمن بغیر حق من المناکیر. یو په کار دا دی چې په قتل باندې هم څه شی نه وای امر مؤمن ته نه وای ځکه بیرته د قتل په بدله کې مؤمن وژلی کېږي او د مؤمن وژنه ښه کار نه دی. یا که وګورو موږ او تاسو الله تعالی په تبلیغ ماموره کړي یو چې تاسو دې ته تبلیغ کوئ. نو دا چې ماموره په تبلیغ یو نو تبلیغ په مقابل کې خودی خلکو انکار هم کو د حق کلام نه.
استهزاء کولا او استهزاء او تکذیب او انکار د حق کلام نه دا خو کار نه دی. نو بیا خو په کار دا ده چې رب العالمین موږ ته امر په تبلیغ هم نه وی کړی چې دې خلکو ته تاسو تبلیغ کوئ یا د دوی سره قتال کوئ، ځکه نتیجه یې خوندوره نه ده. نو همدغه رنګې دې ځکه رب العالمین وی تاسو سب مه کوئ، ولې ستاسو حق خدای ته به دوی بدرد ووایي. د دې وجې نه موږ د دوی د سب نه منع کړي وو. نو بیا په کار دا ده چې د قتال نه هم منع کړي وای، او په کار دا و چې د تبلیغ او د دعوت نه هم منع کړي وي، سره د دې نه چې په هغې باندې مامور یو. نو دې ځکه یو اخیسته جواب کړی. خلاصه د جواب دا ده، وایي یو سب دی دوی ته او یو د دوی سره قتال دی، دې کې فرق دی مناسب. سب دوی ته د دوی د شان تنقیس دا غیر مفروض دی او مباح عمل دی، او قتال او دعوت دوی ته نو دا خو دواړه فرض دي. د دوی وجلم فرض دی، دوی ته دعوت ورکولم فرض دی. نو خلاصه د عبارت دا ده چې واصله ان ما خرج الامر به مخرج الاباحه. ګوره که داسې یو شی و چې هغه مباح و او د هغې نه داسې یو څه را پیدا کېدل چې د هغې نقصان ډیر و، نو ته به د دې مباح شي نه ځان ساتي. او که داسې یو شی و چې هغه په تا باندې فرض و، نو کوم څه چې د هغه نه بعد کې پیدا کېږي یا ښه یا بد، یا ستا په ګټه یا په تاوان، نو هغه کار به ته ترسره کوي. قتال وکړه ورسره، قتال فرض دی، د رب امر دی. دا چې دې نه بعد څه پیدا کېږي نو بیا ځان ته خبره، که ستا د ګټې و که د تاوان و. تبلیغ دوی ته وکړه، دا تا باندې فریضه ده. دا چې د دې تبلیغ نه بعد څه را پیدا کېږي نو ستا مسؤلیت نه دی. او کوم کار چې مباح وي نو که د هغې نه بده نتیجه را پیدا کېدله، نو بیا په کار دا ده چې د مباح کار نه څه شی کې ځان وساتې. او تبلیغ او قتال دا خو فرض و، نو ویې که هر رقم نتیجه یې چې وه. او پاتې شو مولوي صاحبانو سب او د دوی تنقیص د شان، نو دا خو امر مباح و، نو د دې نه که بده نتیجه را پیدا کېدله نو هغه کار به نه کوي. تاسو ورسېدي په دې ځای باندې د شریعت یو حکم دی، غیر دا دوه نمونې تاسو ته ما ذکر کړې. د شریعت یو حکم دی د لوازمونه، ویله که دا کار نه و په کار، فرض کار دی مې کوه، واجب کار دی مې کوه، ولې ته د بدې نتیجې ته نه ګورې؟ نو اصل کې دغه فکر غلط دی. نتیجې چې هر شی د خو زه عند الله د لوري مامور یم چې دا کار وکړه او په ما باندې کول لازم دي. نو په کار دا ده چې وی کم هر رقم نتیجې چې راوتله، او هر چې دا خبره چې یو شی مباح وي او د هغې نتیجه خوندوره نه وي، نو بیا ورته د دې مباح شي نه څه کوې ځان ساتې. ځکه رب العالمین دې ځکه د سب نه منع کړې ده. دا به طور یو قاعده د ځانونو سره نوٹ کوي. الله تعالی فرمایي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، پس خورئ تاسو هغه چې یاد کړی شوی وي نوم د رب العالمین په هغې باندې، ان کنتم بآیاته مؤمنین، کچرې یی تاسو په ایتونو د رب العالمین باندې ایمان لرونکي. دا خطاب چاته دی؟ رب کریم چې فرمایي فکلو، نو خورئ تاسو. دې ځای کې علماء کرام لیکي یا خطاب چې دی مشرکانو ته دی، مشرکانو ته، او یا علم مشرکانو ته وایي چې کم څه تاسو ذبح کړی وي هغه خورئ، کم چې د رب العالمین په نوم حلال شوی وي نو هغه نه خورئ، دا وخورئ چې دا د الله تعالی نوم ور باندې یاد شوی دی. دویم قول دا دی علما لیکي دا خطاب مسلمانانو ته دی، اهل اسلام ته. ولې؟ ځکه د قرینه دا ده ان کنتم بآیاته یؤمنون مؤمنین. نو مؤمنانو ته ولې وایي چې هغه څه خورئ چې د رب العالمین نوم پې یاد شوی؟ وی مؤمنانو کې یوه ډله وه دوی ځانونه منع کړي وو عن تناول من هذه الذبایح واللحوم، هغوی دا غوښې په ځان باندې کړې وي او نه یې خوړلې. لکه هغه حدیث مبارک کې چې راځي محبوب فرمایلي 3 ثلاثه راتن، 3 جماعت 3 کسان ځان سره ناستو فیصله یې وکړله. یو ویل زه به آینده دپاره همیشه دپاره به زه ودونه نه کوم، بل ویل چې دی به ستا 3 خبرې وکړلې، نو مطعوماتو حلالو شیانو دوی په ځان حرام کړه. محبوب ته د کله دا خبره ورسېدله نو ورته ویل چې ګورئ انی لاخشاکم واتقاکم، زه د تاسو نه ډېر ویرېدونکی یم د رب العالمین نه، زه ډېر تقوادار یم.
او تاسو په حواله مې دا خبره اورېدلې ده چا ویل زه به همیشه روژه یم او بل وایي زه به ښځې نه کومه دا خبرې ورته وکړلې نو نکاح مې زما د سنتو نه ده او څوک چې زما د سنتو نه اعراض کوي نو هغه زما نه دی نو خلاصه دا راوتله چې دا کار ځینو مؤمنانو کړی و بیا رب کریم فرمای ورته وما لکم سدي تاسو لرا چې نه خورئ تاسو د هغې نه چې یاد کړی شوی دی نوم د رب العالمین په هغې باندې وقد فصل لكم ما حرم عليكما او په تفصیل سره بیان کړي دي الله تعالی هغه تاسو ته هغه شیان چې کومې په تاسو حرام کړي دي نو محرمات خو معلوم دي کوم څه چې الله تعالی در باندې حرام کړي دي نو هغه دا تاسو ته چې تفصیلا بیان کړي بیا رب کریم فرمای الا مضطررتما مگر هغه چې تاسو محتاج کړئ شي هغه ته او احتیاج سره کوم نو مخکې مخمسه والا خبره کړې و وان كثيرا ليضلون بافواههما وان كثيرا یقینا ډیر د دوی نه خلق گمراه خامخه گمراه کوي خلقا په اهواهم په خواهشات خپل باندې بغیر علم بغیر د علمنا دا کثیرا نسوک مراد دي د دوی کبرا او عظما دا لویان چې پکې دي او غټان چې پکې دي نو دوی لا یضلون باهواهم بغیر علمنا رب کریم فرمای نو معلومه شو دا چې ټول دا کار نه کوي ځینې پکې دي او هغه ځینې کوم دي هغه ډیره چې د دوی کبرا دي او عظما دي او غټان او لویان دي ان ربک هو اعلم یقینا رب ستا روزن کېستا د ډیر عالم دی او په دی بالمعتدین په تجاوز کوونکو باندې څوک چې تجاوز کوي رب کریم پاغي آگاه دی اوس بل حکم رات الله تعالی وی وزرو ظاهر الاسم وباطنه پریک دی تاسو ظاهر الاسم ښکارا گنا وباطنه پټ گنا او ښکارا گنا پریک دی ان الذين يكسبون الاسم یقینا هغه کسان چې کوي ګناه لره او بیا په دغه ګناه اصرار کوي دا سره ولګوي ګناه کوي او یصرون علیه په دې ګناه اصرار کوي او دوام کوي همیشواله کوي سيجزون بما كانوا يقترفون زر دې چې دوی ته بدله ورکړي شي په سبب د هغه کړنو چې دوی کوله کوم اعمال چې دوی کول دا غي ورته بدله ورکړي شي دا چرال مولوی صاحبانو زرو ظاهر الاسم ښکارا گناه او پټ گناه پرې دی دا ظاهر الاسم کم یو ده او باطن الاسم کم یو ده ښکارا گناه کوم یو ده او پټ گناه کوم یو ده دې کې یو قول علماء کرام لیکي ښکارا گناه هغه د ځان بربندول یو سړی ځان بربند کنو دا ښکارا گناه ده کنه او پټ گناه چې د زنا کول اعاذنا الله دویم ظاهر الاسم ښکارا او پټ گناهونه ښکارا گناه او باطن پټ گناه دریم چې ده ظاهر الاسم و باطنه لګ گناه او زیاته گناه قطاده تسب وای څلورم علماء کرام لیکي ظاهر الاسم هغه وا چې د زناکارو په کورونو باندې به جنډې لګولې وي جاهلیت کې داوی کمه چې بدکار خزي بوي داغه د کورونو د پاسه جنډې بوي علنن به معلومې دلی چې دا بدکار دي او دې طرف ته چې د باطن هغه زنانا چې داغه سره پټ دوستانه یو څوک ساتي نو دا دواړه پکې دي پنځم د ظاهر الاسم د محرمات سره نکاح کول دا ښکارا ګناه دی او خزه پتا حرام ده او تور سره نکاح کوي او باطن الاسم چراغ غلې دی زنا ته مراد ده شپږم ظاهر الاسم نه مراد زنا کول دي ځکه دا سرګند ده او باطن الاسم نه مراد د ګناه خیال دی دا خیال د ګناه خو د باطن سره تعلق لري او دا سوچ او فکر باطن کې تاویږي را تاویږي نو ښکارا زنا پرېدا او د زنا سوچم پرېدا خیالم پرېږدا اوم ظاهر الاسم هغه چې د بدن سره تعلق وي او باطن الاسم هغه چې داغي تعلق د عقیده سره بد عقیده او دا طرف ته بد عمل چې ته په بدن تر سره کوي دا اوم اتم ظاهر الاسم نه مراد چې د هغه ګناه چې ضرر عوام تخکاروي
اگر کپټ کېږي او باطن الاسم نه مراد هغه ګناه ده چې د هغې ضرر خواصو تخکاره وي او د عوامو نه پټ وي. یعنې که عوام ورته ګوري هغوی ته دومره ګناه نه ښکاري خو یو کار دی نو خواص چې ورته ګوري نو هغوی ته ګناه ښکاري او ګناه ده نو دې دواړو لره پرېږدئ. او بیا ګناه چاته ویلی کېږي محبوب فرمایي ګناه چاته وی الاسم ما حاک فی صدرک وکرهت ان یطلع علیه الناس. ګناه دا ده چې ستا په باطن کې دا تردد خبره تاویږي را تاویږي چې دا اوس ښه ده او که بده او ته بده ګڼې دا خبره چې خلک ورباندې خبر شي نو دې ته ګناه وایي نو دا پرېږدئ. لنډه د اسانه تعبیر وکړئ د ظاهر او د باطن دواړه ګناهونه پرېږدئ. اندامونه دیم ګناه کوي او باطن دیم ګناه کوي. د باطن ګناه څه شی ده؟ تعلق د باطن دی د غیر الله سره او شغل د باطن دی د چا سره؟ د غیر الله سره. بس دا د باطن ګناه ده. دا کم باطني حواس چې رب العالمین درکړي دا په بل ځای کې مصرفول دا ګناه ده. نو دواړه پرېږده د بدن ګناه پرېږده او د باطن ګناه پرېږده. بیا رب کریم فرمایي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. مخورئ تاسو د هغې نه چې د الله تعالی نوم ورباندې نه وي یاد کړی شوی. وانه لفسق او یقینا خوراک د دې خامخا فسق دی. د دې خوراک فسق دی ګناه ده. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم او یقینا شیطانان چې دی لیوحون الی اولیائهم القاګان خپلو دوستانو ته کوي د څه شي دپاره لیجادلوکم دې دپاره چې د تاسو سره جګړې وکړي. دا شیطانان خپلو دوستانو ته القاګانې کوي او خبرې ورته باطن کیا چي دې دپاره چې تاسو سره جګړه او جدال وکړي. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ او که تاسو د دوی اطاعت وکړئ او خبره ومنئ نو یقینا تاسو چې خامخا لمشرکون. د همدې وجې نه زجاج دې ځای کې وایي من احل حلالا او حرم حراما. نو دا خو مؤمن دی خو من حرم حلالا او حرم حلالا نو فهو مشرکون. او من کان میتا عنوان د آیت دی ترغیبا. او من کان میتا الله تعالی فرمای آیا هغه کس چې وي میتن مړه فاحییناه نورا ژوندی کو مونږ دلرا وجعلنا له نورا او ورک مونږ د ترنا یمشي به فی الناس چې دا رڼا د خلکو کې ځان سره روانه کړي وي او مزل کوي د دغه رڼا سره په خلکو کې رڼا ور سره ده او د دې رڼا مطابق روان دی د مزل کوي. کمل مثلو فی الظلمات دا دی پشان د هغه چا چې دغه حال د هغه چا دی چې هغه په تیارو کې وي لیس بخارج منها چې نوی راوتونکی دی د دغې تیارو نه. یو سړی دی رڼا ور سره د مزل کوي ژوند مې ورکړی بل په تیارو کې روان دی او د سره رڼا لري نه نو دا دواړه سره برابر دي نه. کذالک زین للکافرین دغه شان ښایسته کړی شوي دي کفارو لره ما کانو یعملون هغه چې و دوی چې کوم عمل کوم کم عمل چې دوی کوم نو دوی دپاره چې دی هغه خپل اعمال او کړنې چې دی ښکاره کړی شوي دي ښایسته کړی شوي دي. کلماتو تراشي مولوي صاحبانو دا چې راله او من کان میتا فاحییناه دې ځای کې مراد د میت نه څه شی دی مړي نه څه مراد دی؟ یو قول علماء کرام لیکي میتن بالکفر والشرک فاحییناه بالایمان مړوه په کفر او شرک او بیا را ژوندی که مونږ دلره بالایمان. دویم قول دا دی میتن مړو په تیارو د کفر او د شرک او د معصیو کې وه او دی بیا مونږ را ژوندی که بنور الایمان والعلم والطاعه د ایمان په نور او د علم په نور او د طاعت په نور په دې مورته چې دی ژوند ورکه. دا ځان سره یاد ولرئ دې آیت ته په کتنې سره علما کرام لیکي
کمال د انسان په دوه شیانو کې دی، یو حیات دی او دغه رنګ چې دی دویم نور دی. حیات او نور. د نور علامه څه شی ده؟ علامه د نور چې دی دا د سنت اتباع ده، او د حیات علامه د الله تعالی او د آخرت طلبګار کېدل دي. د حقیقي ژوند نښه دا ده چې چاته رب العالمین نصیب کړي نو دی د الله تعالی او د آخرت طلبګار وي. دا د حق د باطن د حیات علامه ده. قاضي صاحب بیا دې کې وایي او عمل کان میتنا، ایا هغه څوک چې وي میتن مړ، څه معنا؟ غافلا قلبه عن الحق، دا هغه زړه ته چې دی د رب العالمین نه غافلی، زړه د الله تعالی نه غافلوي. او بیا رب العالمین دلته ژوندی کې حیات قلبي ورته ورکړي، د زړه حقیقي ژوند ده، د زړه حقیقي ژوند. وجعلنا له نورا، او بیا د سره یو رڼا وي د حقیقي ژوند د ورکړې نه بعد، او دغه رڼا د خلکو په منځ کې دی روان دی، دا رڼا یې ځان سره روانه کړې وي. نو دا چې چاته الله تعالی حیات قلبي نصیب کړي د زړه ژوند، الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي، نو هغه ته رب العالمین یو رڼا ورکړي. رڼا دا رڼا مطابق دی روان دی، د خلکو په منځ کې مزل کوي، نه یې څوک خطا کوی شي، نه د چا دعوت پې اغېز کوي، نه چې دی د چا د تاثیر لاندې راځي، روان وي د خلکو په منځ کې. او دا رڼا ورسره یې ځان ته مشل بل کړی او لارې روښانه کړې ده ځان ته. نو دی د هغه کس په شان نه دی چې څوک په تیرو کې وي او څه شی ویني نه، او د تیرو نه وځیم نه. یو دا که په تیرو کې وي او ته ووتلې، خو زه بیا هم د الله فضل، او که په تیرو کې نه وي همداسې پروت وي پکې، نو دا دواړه سره برابر نه دي. نو دا چې چاته الله تعالی حیات قلبي نصیب کې حقیقي ژوند او د باطن ژوند ده، هغه ته خدای تعالی یو رڼا ورکړي. بیا دا سالکین او اهل حق تاسو وګورئ، د چا چې الله تعالی تزکیه او تصفیه د باطن نصیب کړي وي، دوی د رڼا خاوندان هم وي، رڼا ورسره وي بل معلومیږي. او ورسره چې دی دغه خلک چې خاوندان د رڼا د باطن وي، دا د دې نورو سره برابر نه دي، دا ډېر فرق لري سره. او عجیبه بیا دا ده چې دا نور د دوی پورې خاندي تیرو والا، او دوی چې دی تیرو والا ته ګوري نو دوی ځان سره تعجب کوي چې دا غریب اوس په څه شي کې مبتلا دی او دا په کم فکر او سوچ کې اخته دی. رب کریم فرمای وکذالک، اوس پنځم مقام راته ذکر کوي، همدارنګې جعلنا فی کل قریة کذالک، سمانا لکه تا ته چې ستا په قریه کې مې ابو جهل دشمن ګرځولی، دا لوی وکنه. همدغه رنګې جعلنا فی کل قریتنا، مونږ چې دی ګرځولی په هر یوه قریه کې، هر یوه قریه کې، کومه قریه؟ هغه قریه چې په کومه قریه کې د دین کار کېږي. و چې یو کلي کې د دین کار نه کېږي نو څه پې، نو خو هلته خاصم تیاره ده. خو که یو کلی دی هلته تیاره وه، د رڼا والا یو شخص راغی هلته مشعل بلک، نو چې بلې که نو رب العالمین فرمای مجرمان دښمني شروع کې. د څه دپاره ګوره، د اکابره غټان مجرمیا جرم کوونکي او زیاتې کوونکي هلته، دا کابره یو مفعول د جعلنا مجرمیا دویم دی. د څه دپاره لیمکروا فیها، چې ګمراه کول کوي په دغې قریه کې، لیدحدوا به الحق چې راځي، وما یمکرون الا بانفسهم، او مکر نه کوي دوی مګر په خپل ځانونو مکر کوي او نه پوهېږي دوی. واذا جاءتهم څلورم جرم ښایي، څلورم جرمه شان نزول بارک علماء کرام لیکي، ولید ابن مغیره محبوب ته ویلي وه چې په نبوت خو زه حقدارم، ځکه عمرن او معلن زه د تانه مشر یمه، عمر هم زما ډېر دی نو په کار دا ده زه نبي وای، معلم مې د تانه ډېر دی نو په کار دا ده چې زه پیغمبر وای. رب کریم فرمایي واذا جاءتهم، کله چې راشي دوی ته آیت نخا، قالو نو دوی ویلن نؤمنا، دا اوس تکبر کوي کنه، دا هم مکر دی، هرگز مونږ چې دی په دې باور نه کوو، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تر دې چې راکړی شي مونږ ته په شان د هغې چې ورکړی شوي وو د الله تعالی استازو ته. دا کوم څه چې د الله تعالی استازو ته ورکړی شوي وه چې تر څو پورې داسې مونږ ته را نه کړی شي نو مونږ منلو والا نه یو.
او یا رسول الله نه مراد دي چې ملائک مراد دي حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. رب کریم فرمای دا کار د دوی چې ده دا خبره غلطه ده. ولی الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالی خپويږي چې چرته رب العالمین وزکه رسالت پل نبوت پل پیغمبر خپلا. ولی دا نبوت خو ساتکلی شي نه ده چې چا په حمله وکړو هغه ته دی ملاوي. نه دا د رب العالمین اختیار ده او د الله تعالی اجتبا ده او معلوم دی ورته هغه څوک چې څوک پیغمبر ګرځي. بیا رب کریم فرمای سيصيب الذين اجرموا زرد چوبرسیږي مجرمانو ته صغار ذلت عند الله د الله تعالی د لوري یا د الله تعالی په نظام. صغار معنا ذلت جزاء من جنس العمل وعذاب شدید ونا او سخت عذاب ورته ورسیږي په سبب د هغه چې دوی مکر کو. دا کوم مکرونه چې دوی کول د دې مکر په سبب ورته عذاب شدید ورسیږي. اوس رب کریم فرمای فمن يريد الله ان يهديه چاله چې رب العالمین اوغواړي چې هدایت وکړي د تنو یشرح صدره پرانزي سینه د للاسلام د پاره د اسلام. چاته چې الله تعالی د هدایت اراده کړي نو سینه اسلام ته پرانزي فراخي کې ورتا. ومن يريد ان يضله چاله چې رب العالمین غوښتي وي چې گمراه کې دلارا يجعل صدره ضيقا وګرځي سینه د ضيقا تنگا حرجن غسکیدن کې یا حرجن ډیر تنگا کانما يصعد في السماء تبوي چې د خيږي پورته طرف ته. دا پیچومي باندې چې څوک خيږي په لوړ ځای باندې کستا فکر کړی دغه د سینه څومره تنګي مزل ورته په دې لوړ سوکه باندې سخت وي نو هم د قصیده د سینه رب العالمین دا تنګ کې. راځي مولوی صاحبانو خلاصه د آیت دادا راغله رب کریم فرمای یشرح صدره. د دې یشرح صدره مقصد څه شی دی؟ یو قول دا د علماء کرام لیکي یهد قلبه للتوحید والایمان. الله تعالی د زړه ته د توحید او د ایمان طرف ته چې د هدایت او خودنه وکي. یو یا یجعل صدره معنا دا ده یجعل نفسه وګرځي نفس ددا آماده د پاره د قبول د حق. دریم قول دا د مراد د شرح صدر نه دا دی. نبی علیہ السلام فرمایلی دا یو نور دی چې رب العالمین د مؤمن په زړه کې اچي نو سینه ورته پرانځي او پراخي کې ورته سینه ورته پرانځي او پراخي کې نو د دې څه علامه شته د شرح صدر. څنګه به موږ پیژنو چې دغه انسان سینه پرانستل شوې ده؟ د دې لپاره بیا علامات دي. یو داغي علامون الانابت الى دار الخلود. انابت دار الخلود تا د قیامت طرف ته به د دوی په باطن کې انابت او میلان وي. دویم علامه داغي بیا والتجافي عن دار الغرور. د دوکي د دار نه تجافي او لريواله د دنیا سره به ډیره مینه نوي. دریم علامه دا د الاستعداد للموت قبل الموت. به حقیقي روایت ده د مرګ دراتلو نه وړاندې به د مرګ د پاره ما د یینسی او فکر به دی چې د دنیا نه روان یم. حاصل دا د شرح صدر علامه دا ده چې دغه کسب د رب العالمین هر یو حکم منلو ته تیار وي. او دا یسعد فی السما چراغه نو دیا خو مطلب دا دی چې چاته وې چاله کبر غرته وخېګا نو دا په بوج وي. دغه دغه انسان ته د دین په احکام او عمل بوج وي. او یا معنا دا چې چاته وې چې اسمان ته وخېګا نو د اسمان ته خطل په د باندې بوج وي. ام دغه دغه انسان ته عمل به شریعت بوج وي. کذالک یجعل الله الرجسان. الله تعالی دې موږ تاسو ته شرح صدر نصیب کړي. خان الله دې شیخ سے مبارک درجات بلند کړي. نو فرمایل به تا هر مؤمن مسلمان ته بیا خاص کر اهل علم ته دا پکار ده چې د دعا د شرح صدر وکړي چې خدای سینه مې پرانځي. ولیکن یو شخص ته رب العالمین سینه نه وي پرانسته دا دومره تفسیرونه او دا دومره حدیثونه او دا دومره کتابونه چې لیکل شوي نو دا څومره وګوري. دې کتل خو ګران دي کنه.
د هر کتاب کتل نو چې دا ته ټول ګورې او تا نه بیا مولا جوړېږي نو دا خو ډېره ګرانه مسله ده. او که یو چاته رب العالمین شرح صدر نصیب کړي سینه یې پرانیزي دا قواعد کلیه د دغه علم د باطن تراشي او د په زینه کې دا قواعد کلیه را حاضر شي نو که سبا دغه نه هر رقم پوښتنه کیږي د دغه قواعد په ضمن کې جواب ورکړي اگر که دغه جواب د په کتبو کې لیدلی نه ولیکن وی به د کتاب مطابق سبا چې د تفسیر ګوري یا کتاب ګوري نو هلته ګوري دا خبره خو ما کړې وه ګوره دلته شته نو دا د شرح صدر علایم وي چې رب العالمین چاته ورکړي او چې دا اوس ته نه ختې چې دغه د جزیات دی دا به زه را معلوموم او نو جزیات خو ختمیږي نه نو همداسې به ستړی ستومانه شي او ملا به نه شي. بیا رب کریم فرمایي وهذا صراط رجس چې راغی رجس هر ګنده شي ته وایي چې طبیعت د هغې نه کرکه کوي او طبیعت یې بد ګڼي مراد تینا دیزی کہ عدم ایمان دے یا تینا مراد لعنت دے پا دنیا کے عذاب دے پا آخرت کے یا مراد تینا شیطان دے یا ہر حق شے چپاگی کے خیر نوی اس ترغیب دے للقرآن ربط دایت نمخ کے سارا دلتا سبب د شرح صدر ذکر کی چی وہو القرآن قرآن کریم د شرح صدر سبب دے اللہ تعالیٰ فرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا لار درب ستا د مستقیما برابر او نیغا قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړي مونږ آیاتونه هغه قوم لره یذکرون چې هغه عبرت اخلي او پند اخلي عبرت اخلي او پند اخلي لهم دار السلام دی خلق لره کور د سلامتیا ده کور د سلامتیا یا جنت ده مخکې تاسو ته ما ویلي د جنت په نومونو کې یو نوم دارالسلام دی نو د دغې خلکو دپاره جنت دی یا سلامتیا ده د الله تعالی په نز وهو ولیهم او رب العالمین مددگار د دوی دی بما کانوا یعملون په سبب د هغې چې و دوی چې کوم عمل دوی کوه کومه مجاهده چې کوله نو د هغې مجاهدي په وجه باندې رب العالمین د دوی مددگار دی. نو تاسو د خپل لارې ته په سپکه وګورئ دا اساس دی چې موږ تاسو په منګولې لګولي او موږ تاسو په کې اخته یو او یا که دې میاشتو کې خلک ګرځېږي دې میاشت کې د نورو طاعاتو د عباداتو پسې نو ټیک ده ارزښت به لري د رب العالمین په درګاه کې خدا عبادت اعظم دی چې دا زموږ او ستاسو مخه ده ورسره نو نیتونه جوړ کړئ او هغه معنویت او اسرارو د دغې کتاب ته متوجه شئ. صراط مستقیم دا دی او د شرح صدر سبب دا دی څومره چې ګوري او پکې ننوځې الله تعالی به په سینه کې پراخي راولي او سینه به پرانیزي درته خلاصوي به یې درته او چې څومره ترې نه لرې او تعلق دې ورسره نه وي نو شرح صدر به په څه شي پیدا کړې ته طالبه کان ته چې ننوتې او سټکې در سره او را لګې چې اوس دلته قیمتي تیږې دي او دا به زه حاصلې کړم دلته به لګې ګوتې به وهې ګوتې به وهې هغه ځای به م وهې خوره به م راکنې لګیا به یو ناڅاپه به یو قیمتي لال او ملغلره ته راوځي په هغې به م بسنه نه کوي بیا لګیا وي هغه ځای راکني بیا هلته یو قیمتي کاڼی را پیدا شي نو دا کاڼي چې را پیدا کېږي درته دا په دې توسط باندې کاڼي هغه صورت کې نشي موندلی چې خپل کور کې دې پښې غځولي او یا لکه زه به د کاڼو قیمتي کاڼو څښتن شم او یا لاړ چې د خزانې او د کان مخې ته ولاړ یو همداسې ګورې ورته هم څښتن کېږي نه د بل چا ننداره به کوي دننه به خلک لګیا هغوی به دا ګټې کوي خو که ته ننوتلې اوس پړدل دې شروع کړل نو بیا په دغې دوران کې د قیمتي جواهرو څښتن به شې د قرآن کریم اسرار چې رب العالمین درکوي او د شرح صدر خاوند کېږي نو دا په دغه صورت کې چې دلته سپړدل شروع کا او که سپړدل نه وه او ته همداسې وایې چې خدای به راته برکت راکړي نو دا ګرانه ده یا محض لولي اسرارو ته متوجه نه نو ګرانه ده یا د سره لولي نه او بیا هم وایي چې د قرآن کریم د علوم او د معارفو نه به آګاه شم بیا هم ګرانه ده دا ګرانه ده دا په تفسیرونو کېږي ښه که مو فکر دی چې تفسیرونو باندې به موږ زده کړو ټیک دی او څه به زده کې خو چې هغه کوم اسرار د الله تعالی د کتاب دي د هغې نه برخمن کېږي نه دا کسب غواړي او دا خواري غواړي
او دا محنت غواړي او تعلق د باطن غواړي. ويوم يحشرهم جميعا پاغه ورځ اوس دی آیت کې تخویف دی. ويوم يحشرهم تعلق د چا سره دی؟ به ارتباط المضمونه. پاغه ورځ چې راپورته وکوم دوی لره جميعا ټول په یو ځای. یا معشر الجن یقال ویلې بشي یا معشر الجن ای جماعت د پیریانو قد استكثرتم من الانس ډیر گمراه کړي او تاسو من الانس د انسانانو نه. دا یو تعبیر. یا قد استكثرتم من الانس فزان پسې مطابق کړي وا فزان پسې مطابق کړي او ډیر انسانانا. وقال اولیاؤهم من الانس وی با اولیاء د دوی د انسانانو نه ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب پیدا خسته و بعضنا بعض زمونږ ببعضنا مونږ زینو د زینو نه چې دی پیدا خسته و زینو د زینو نه چې دی پیدا خسته و. ناغه پیدا د څه شي و چې دوی د یو بل نه خسته و هغه دا خبره کوم درته. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا اقرار د جرم بکی او رسیدلی مونږه نیټه هغه ته چې تا مونږ ته راټاکلې وه. رب العالمین به ورته په جواب کې ووایي به ورته ووایي چې النار مسواکم اور چې دی دا ستاسو ټکانه ده د ټولو ټکانه ده. خالدین فیها همیشه به دوی په دغې اور کې الا ماشاء الله استثناء د عصوات المؤمنین ده مگر هغه چې رب العالمین وغواړي نو هغې به د جهنم نه راباسي. ان ربک حکیم علیم یقینا رب ستا چې دی حکیم ذات دی او علیم ذات دی. راځي مولوی صاحبانو دیږي کې چې راغلل چې دوی به وایي وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب پیدا خسته وي بعضې زمونږ د بعضو نورو نه. دا پیدا د څه شي وه؟ یو قول علماء کرام لیکي جناتو امر کړی و انسانان ور باندې عمل کړی و انسانانو نو دا دیو بل نه پیدا وا. دویمه پیدا علماء کرام لیکي د جناتو استمتاع د دوی عبادت بکیدلو او انسانانو باور نه دونوي پیدا خستلې لکه عربانو کې دا عادت پکې کله باور باندې شپه راغله صحرا کې نو ویل به چې اعوذ بسید هذا الوادي په سید د دغه وادي باندې منګه پناه نیسو. دا عادت پاغي کې و. نو ځکه دوی وایي چې رب پیدا اخیستې وه بعضو زمونږ د بعضو نورو نه. دا خبر ځان سره یاده کې مولوي صاحبانو یو وروستو راځي وضاحت یې هلته کوو. یو د جناتو په اړه باندې عقیده ده. عقیده به د جناتو په باب د صفات چې جنات دا یو مکلف مخلوق دی لکه انسانان. لکه رب کریم فرمای وخلق الجان من مارج من نار انسانان د خټې نه پیدا کړي غي د اور نه پیدا کړي. دا غوی د پاره یو مستقل سورت هم قران کریم کې نازل ده سورۃ الجن. نو جنات رب العالمین یو حقیقی مخلوق ده و انسان تدا نه دی ورکړی شوی چې هغه اوس راځي د خبره طرف ته. هر کله چې یو مخلوق دی د رب العالمین نو دا د پیریانو تابع کول څنګه دی؟ دلته راغله رب پیدا خسته وا بعضو زمونږ چې دی د بعضو نورو نه. نو دیږي کې علماء کرام لیکي چې انسانانو ته بیا دا واک نه دی ورکړی شوی چې په هغې باندې واکمني وکړي او خپل دغه لاندې راولي تسلط لاندې مګر په استثنایي ډول باندې. استثناء درته وایم لکه د سلیمان علیه السلام په معجزه کې دا پیریان په کومه طریقه باندې تابع کیږي. دې لپاره علماء کرام لیکي هغه خلک چې د پیریانو د تابع کولو دعوی کوي عموما دا څو کارونه چې د هغې کاري یو د هغې نه سحر او جادو
سحر او جادو. پیریان چې د سحر او د جادو په توسط باندې تابع کیږي. او دویم چې د علماء کرام لیکي بعضې نه معلوم وردونه دي او تعویذونه دي هغه کوي د هغې په توسط پیریان تابع کوي. کله داسې وشي چې د دې پیریانو دپاره نذرونه او قربانیانې کوي. کله داسې کېږي چې نجس او بیکاره شرک اعمال هم کوي. او دا ټول کارونه یا خو په شریعت کې حرام دي او یا چې د مولوي صاحبانو کفر دی، یا ځینې پکې کفر او ځینې پکې حرام دي اتفاقا. نو بیا علماء کرام لیکي تابع کول د پیریانو که چرته داسې وشي چې په هغې کې استعانت وي د هغې نه د هغې رضا غوښتل وي، شرکي الفاظ وي، یا د رب العالمین نه علاوه په بل چا توکل وشي، نو دا کار حرام دی او مفضي کېږي کفر ته. ځکه رستو راځي سوره جن کې وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نو د تابع کولو شرعي لاره دغه علماء کرام لیکي هغه نشته دی. او بیا علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي چې د جناتو تابع کول د فتنې همدارنګې د سحر او د فساد دروازه ده. مسلمان ته پکار ده چې ځان د هغې نه وساتي. یو داسې وشي که رب العالمین په خپل مشیت او د خپل ارادې مطابق یو چاته چې دی پیریان تابع وګرځوي، لکه سلیمان علیه السلام ته چې تابع کړي و معجزتن، یا یو ولی ته تابع کی کرامتن، نو دی کې به بیا بدیت نه وي. لکه رب کریم چې فرمایي ومن الجن من يعمل بین یدیه باذن ربه. دا دغه مبارک څه شی و؟ یو معجزه وه. نو په دې خاطر باندې مولوي صاحبانو که څوک غواړي چې د مشکلاتو حل، د رزق زیاتوالی یا د دښمن نه حفاظت دا غواړي، نو دا شیان د ځان دپاره غوره کړي. عقیده درسته کړه، استغفار وایا، اذکار وایا، صدقه ورکوه، توکل چې دی په رب العالمین باندې کوه. دې دپاره نه چې د پیریان تابع کوم او دا به وشي او دا به وشي او دا به وشي. تاسو کتلي موږ او تاسې اورېدلي د معاشره کې شته ویله که پلانې سړی چې دی نو پیرې خان دی او وایي ما سره 100,000 پیریان دي، ابل وایي ما سره 50,000 دي، ابل وایي باچه ما تابع دی، ابل وایي دغه رنګ چې دی قاضي ما سره دی او ملا ما سره دی، بل هلته ناستې بازار یې ګرم کړی وایي ما سره د پیریانو 2 لوی لوی ډاکټران دي، 2 لوی لوی ډاکټران حکیمان او طبیبان دي، زه علاجونه د هغې پیریانو د راهنمایي مطابق کوم. دلته راشي وایي بس تا ته مې دا علاج وکړو ته نور ځه دا شی ځان ته واخله. دا ټول مولوي صاحبانو مکرونه فریبونه دي چې په دې کې خلک مبتلا دي. یو وخت کې یو څو کاله وړاندې یو ځای کې مونږ یو کس راغی دی بل کس صفتې شروع کوي، ما ورسره خپله وایي وخت تېر کړی او پیریان ورسره دي. یو یې پخوا زمانې نه څو سوه کاله عمر دی، وایي عالم دی او ملا دی او قاضي دی د پیریانو او ډېر یو عجیب علمیت او پوهه او خدای تعالی ورکړې ده. نو ما یم شوق پیدا کړ چې مولوي رس ملګری ورسره دی چې دومره څو سوه کاله مخکې مولای، نو لاړ به شو سره مجلس به وکړو. نو درس مو کوو د جمعې شپه ولاړلو، هلته چې لاړو نو سړي سره کېناستلو، ډوډۍ موډۍ مو خوړله. نو بس دې کې وایي دغه د پیریان راغله صاحب. نو چې راغله نو سړی لږ ورپېده راورپېده، نور جدي بس دغه یې شروع کړله اردو. دا اردو ژبه کې اخته و، زه مو سره اخته وم، پوښتنې مې ترېنه شروع کړلې او ډېر په ادب باندې صاحب ستړي مشي یې مو کړله ما سره او لاسونه یې ښکل کړل چې دغه دا خو دی نه وایي چې دا کار زه کوم که نه، دا خو چې د دوی کوم هغه قاضي صاحب راغلی دی هغه وایي احترام یې موږ چې دغه دی صاحب دا تا ته احترام لرو، موږ تا ته قدر لرو، فلان و فلان دا خبرې سره وشوې. خو د دې خبرو نه بعد آخره کې زیاتې چې دا پوښتنې ترې ما شروع کړلې، نو په دې پوښتنو کې د ده خپله کابینه مو دلته ناسته ده ګیر چاپېره تنه، نو ډېرې پوښتنې تنه ما وکړلې. یو پوښتنه اخري چې ما دا وکړم تاسو چې دی په خپل معاشره کې یا په خپله قضا کې او یا په خپلو کړنو کې فیصله د کومې فقې مطابق کوئ؟ نو ویې ویلې چې د هرې فقې خاوندان مونږ کې شته دی، ولیکن اکثریت چې مونږ فیصلې کوو نو هغه د حنفي مذهب مطابق کوو. ښه خبره ده، دا مواضحه اردو کې لګیا دی. نو بیا ورته وایم چې ښه نو په دې مې پوه کړه چې هغه کوم معتمد او معتبر کتابونه دي چې تاسو د هغې نه استفاده کوئ په خپله قضا کې.
نو نور خوشی مولا نو نو مالک کوم معتمد کتابونه نه دي کې سړی بریک ونیو چې بریک ونیو نو دا دغه مرترا پام شه مالک ګوروس پتم زور کوم چې د خپل ته اعتماد نشي نور تم چې زمون کتابونه خدا دي دا د احناف کتابونه زمون په قضا کې داوي تاسو د کوم کتابونو مطابق فیصله کوئ یا کم ډیر ګورئ کم استفاده کوئ ډیر نو دې حالت کې ما ته وی چې دا تا خو ډیر عجیبه پښتنه مان وکړه ډیر عجیبه وزبدا سه حکم چې زو ته ځان ته مجلس وکړو او ځان ته بل ټیم باندې غوري وکړو کیسه وکړو چې مالي ده صحیح ده ځان ته مجلس وکړو نور زیتی وسته نه په خپل مخ خراب نو دا دومره مکرونه چې دی خلکو تزدري دا د پیریانو په ادرس او د پیریانو په عنوان باندې نو تاسو د رب العالمین په ذات یقینو کې چې حق په مهران کې طالبانو او دا عوامو بیا خاص کر خزي طیفه چې دا پیراغون دي سیب او دوی ته نه تاویږي را تاویږي نو پیرانو مجلسونو کې یو ځای تلاړو نو بس تاریکال سالکانم ناستي او خلک هم راتاو دي ته دیم مجلس جوړ دی دا نه تولاړ په مذهب ته په مګ دل ته په پیرانو په کې نه دي پیران دغلي دي صاحب تناستي نو مال خدای دې خو نورانه کنو دی په دې وخت څه بلا غواړي چې مجلس درازي دا سې قصې دي چې په دې امت مسلمه کې خوري دي نو دا خو ګوره هغه شی تاسو فکر وکړئ هغه شی چې کم شی د سترګو په نظر باندې ښکاری نه کنه نو مکر چې خوريږي نو دغه شیانو په باب خوب دی نو ته خو وینې نه دومره طویل او عریض درته جوړ کړی چې حق حیران دي کشف دی نو تا ته خو ښکاری نه دومره عجیبه کشف درته جوړ کړی چې حق حیران دي پیری دی او جن دی نو تا ته خو ښکاریږي نه نو داسې شیان به در باندې وکړي چې حق حیران به دي کې نو چې دا ورته وایي چې لږ دا ظاهري میدان ته راشه چې دا کم څه موږ وینو کم څه موږ مشاهده کوو او د دې مطابق لږ وغږېږو مخې ته لاړ شو نو بیا په بهیت الذي مسله ښه بیا دلته تبریک کار نه کوي بس بیا خبره ته جووي راجووي او دا سادهګان او دا کشران چې اکثره دوی وهمیان کې او په دې وهم کې مبتلا کې نو د غیر پارم لامل دی هغه شیانو کې یو څوک په وهم کې اخته کېږي چې هغه د سر په سترګو ښکاره کېږي نه نو بس په واهمه پې راغالب شي الله دا دا شی او دا دا شی او دا دا شی الله سیاهي مې ولیدل او تور سړی مې ولید او ښایسته مې ولید او بدرنګه مې ولید یو سړی مې ولید لاس یې راجګ کړی او را باندې بل مې ولید صاحب چې تورې دغه راجګه کړی او را باندې وغیره ورکې کمړه دې بازار ته چې ننوځي ډېرې نادرې به وایي نه والله دې مونږ او تاسو د شریعت نه خوښوي کمال او بقا دا په شریعت کې پرته ده او نجات په شریعت کې پروت دی چې په شریعت کې منګولې لګولې وي او دا نور شیان د دې شریعت د میزان او د تلې مطابق خو بس ټیک ده او کچر تنو نو تبا ده خاط تباہی ده برباد بشي ور باندې او نجات پکې نشته ده غیر د دې نه چې اوسوک د هلاکت کندې ته ورځي راځي ورپسې نو دا شیان ناروا دي 400 کې کوي او کچر ته سوکو دا معنا نه ده چې مخلوق شته نه یا موږ تاسو ته منکر یو نشته ده مجلسو تم راځي د اهل علم مجلسونو کیم کینی د صوفیو مجلسونو تم راځي طالبان هم پکې دي درسونه موای حاضرین کوي د ذکر مجلسو تم راځي مخلوق دی د رب العالمین اوس په دې معنا نه چې تا دې ټول ژوند دغه پورې تړلې او نه په دې معنا باندې چې هغه کارونه موږ تکي چې بس نور خلق دغه نه عاجز راځي ورپسې بیا رب کریم فرمایا معاشر الجن وكذلك ام دغرنګ اوستا په عقبه د تبلیغ دا وكذلك نولي بعض الظالمين ام دغه شان یو ځای کومګه بعض ظالمان بعضن د بعض نور سره بما كانوا يكذبون په سبب داږي چې کم کار کوي دوی کوي دا نولي چراغ یا خمانا دا د نجعله والينا او یا معنا دا د دوستانه نجعل بعض الظالمین اولیاء بعض فی الشر والفساد زین چې د موږ د زینو نورو دوستان ګرځو په شر او فساد کې چې د موږ دوی د یو بل دوستان ګرځو بیا ورپسې راځي رب کریم فرمایي یا معاشر الجن تخویف ده اے د پیریانو جماعت والانس او د انسانانو جماعت علم یاتکم رسول منکم ایا نو راغلی استاذ منکم استاسونا یقصون علیکم آیاتی چې بیانول تاسو آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا او چې ویراولی تاسو د ملاقات د ورځې نه چې هغه دادا قالوا بی بوی شهدنا علی انفسنا شهدنا
مونږ چې د گواہی کو په خپل ځان باندې به ارسال الرسل جمله معترضه وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړیو دوی لره ژوند دنوي وشهدوا على انفسهما او دوی به گواہی کوي په خپل ځانونو باندې بالکفر انهم كانوا کافرین گواہی په دې کې چې دوی کفر کوونکي دا چرال مولوی صاحبانو علم یاتکم رسل منکم امام ضحاک دیږي کې وای چې جناتو کې هم انبیا او رسولان راغلي دي ذکر رب العالمین دوانو ته خطاب کوي علم یاتکم رسل منکم دا یو قول دویم قول دا دی جمهور علما وای چې نه جناتو کې چې رسولان نه دی راغلي دلیل ور باندې څه شی ده وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى الا رجالا نوحي رجال میر علی گلی دی رجال سړی میر علی گلی دی نو دلته پیرانو کې وای پیغمبران نه دی راغلي نو مراد بیا دی چې د رسول نه چې د مطلق مبلغ ده مطلق مبلغ نو مبلغین په انسانانو کې مشتا او مبلغین مولوی صاحبانو په پیرانو کې هم شتا په دوانو کې مبلغین شتا او دویم قول بیا علماء کرام دا ذکر کوي دي چې یا دا خطاب یواز انسانانو ته دی علم یاتکم رسل منکم ایا نو راغلی تاسو ته اے انسانانو نو راغلی تاسو ته استاذ منکم د تاسو نه استاذ نو راغلی یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا رازی ذالک ان لم یکن ربک اوس حکمت را ته ذکر کوي د ارسال د رسولو د پیغمبران ولی را لګلی و د دوی پراتلو کې حکمت څه شی و ذالک ان لم یکن ربک دا پدی وجه چې نه د رب ستا هلاکون کې د یوې قریه د یو کلی او د یو علاقې بظلم په سبب د ظلم د دوی واهلها غافلون او په داسې حالت کې چې اهل د دوی غافل او نا خبر وي داسې نه کې رب العالمین چې وقریه هلاک کې او اهل دغه هلاک او خلک نا خبر وي نو په دې اساس باندې الله تعالی پیغمبر ورته علیږي چې هغه بهانه د دوی ورکه شو دوی آگاوي ولکل درجاتنا الزجر مضاف الیه د کل چې دغه محذوفه ده ولکل لكل امه وشخص هر امت لره او هر شخص لره درجات مما عملو دا غنه چې دوی کړي دي من خیر و شرنا دا پاس آیت چې راغی مولوی صاحبانو بنی اسرائیل 15 کې براشي التبع رب کریم فرمای وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من عذاب ورکون کې نه یو چاته ترسو پوری چې من التاغي تاساز او پیغمبر نه لګلای کله چې استاد او پیغمبر ولېګو نو بیا ورته عذاب ورکو رب کریم فرمای وما ربک ند رب ستانا خبر دا غسن چې دوی کوي وربک الغنی رب ستا اوس خبر دی دوی ته رب ستا چې دی غنی دی بے پروا دی ذو رحمت دی د رحمت خاوند دی ان یشا یذهبکم کد د خوشی تاسو به هلاک کی ويستخلف من بعدکم رب ولستاسو نورست ما یشا هغه چې دی خوخی کما انشاءکم لک څنګه چې پیدا کړی رب العالمین تاسو من ذریه قوم آخرین د اولاد د بل قومنا د اولاد د نور قومنا اوس وعید دی ورته انما توعدون لآت یقینا هغه چې تاسو سره لوس کوي شي لآت خامخرازی وما انتم بمعجزین نه یاستئ تاسو بچ کیدون کې نه یی یا بمعجزین صيغه د اسم فاعل دا واخلئ نه یاستئ تاسو بمعجزین نشي رب العالمین عاجز کوله در علی ګلو دغه وعده د عذاب نه چې د کم عذاب وعده د تاسو سره کړي دا کم عذاب وعده رب العالمین در سره کړي نو تاسو چې د رب العالمین د عذاب نه چې د اغا بچ کیدون کې نه ی الله تعالی نشي عاجز کوله قل یا قوم اعملوا على مكانتكم وایا اوس محبوب عنوان د آیت اعلان د براءت نبی علیہ السلام ته فرمای د دې خلقونه ته د براءت اعلان وکا وایا یا قوم زما اعملوا على مكانتكم تاسو عمل کوي على مكانتكم په خپل طریقه باندې کړنه کوي على مكانتكم ای على حالتكم
چې هغه څه شی دی مخالفت دی. نو تاسو خپل مخالفت ته چې دی زور ورکئ. انی عامل یقینا زم چې دی عامل یما او کوونکی یم خپل کار لره. فسوف تعلمون نو زر دی چې تاسو به پوه شئ. زر دی چې تاسو به پوه شئ. تاسو خپل عمل کوئ. رب کریم فرمایي نو محبوب ته تور توا چې زه عامل یم. ما تكون له عاقبت الدار چې چا د پاره د عاقبت د کور آخري انجام د کورا. انه لا يفلح الظالمون. اوس اجمالی پته ده کنه ګوره د عاقبت د کور چا لره ده یقینا رب العالمین چې ده لا يفلح الظالمون ظالمان نه کامیابی. وجعلوا لله ربط دایت د مخ کې سره تفصیل د ظلم او ربط دایت د مخ کې سره د ظالمانو عمل دا ده کنه وای څه کول. وجعلوا لله جوړ کړي دوی رب العالمین لره پاکیده کې مما زرع د هغه نه چې رب العالمین پیدا کړي دي د فصلونو نه والانعام او د سارویونه. الله تعالی چې کوم فصلونه او ساروی پیدا کړي نو دوی په دغه فصلونو او سارو کې چې د مقرر کړي و نصیبا حصہ چې د مقرر کړي و خپل معبودانو لره. رستو راضی اجعلوا لشرکائهم نصیبا فصلونه رب العالمین پیدا کړي دي. دا تاسو راشي دي کې د دې زینا اخوات دویم نمبر باب ده تر آیت 150 پورې. پدې کې اولن زجر ده په امور د جاهلیت باندې من النذور والتحریم غیر الله. غیر الله ته نذرونه کول او تحریم د غیر الله باندې په 15 آیتونو کې رد ده. د شپږ دیرش نواخله تر یو سلسل ویخ پورې. بیا عقلی دلائل دی په ذکر د مطعومات باندې مع طلب الدلائل على الشرك من المشركين. مطعومات په دلیل کې ذکر کی او دلته دوی نه دلیل طلبای چې تاسو چې کم شرک کوئ نو په دې شرک د تاسو سره څه دلیل ده. دا برات ذکر کې د یو سلويخ نه تر یو سل دو سلويخ پورې درې سلويخ سلور سلويخ تا. بیا به تفصیل د ما حرم الله کی کم شیان چې رب العالمین حرام کړیو داغي تفصیلا نورت بشي په تحریماتو د مشرکین باندې یو سل 15 سلويخ کې. بیا به ذکر د تحریم قهریو کې علی اليهود په يهود یو سل شپږ سلويخ کې. بیا زجر د اورت د په دلیل د مشرکین باندې په یو سل ات سلويخ کې. بیا ذکر د حجت د رب العالمین ده په یو سل نه سلويخ کې. بیا طلب د شهادت د مشرکانو نه علی شرک په یو سل 50 کې. دا تاسو چې کوم شرک کوئ نو په دې شرک د تاسو سره څه دلیل ده. دا د باب خلاصه. رب کریم فرمای وجعلوا او ګرځولی دوی جوړ کړي دوی په عقیده کې مما زرع داغنه چې رب العالمین پیدا کړي و د فصلونو او د سارویونه نصیبا حصہ د خپل شریکانو د پاره د خپل شریکانو د پاره چې د حصہ مقرر کړي و او حصہ ټاکلي و. رب کریم فرمای فقالوا هذا لله ویل دوی هذا لله دا رب العالمین لرا دا بزعمهم په ګمان خپل خلاف د شریعت. دا سه ګمانو چې ګمان د شریعت خلافو ویل دا زمونږ د خدایانو دا د الله تعالی برخه ده. وهذا لشرکائنا او دا زمونږ د شریکانو برخه ده. ساروی به بیل کړل ویل دا د خدای تعالی او دا زمونږ د شریکانو. مال او فصلونه به چې کله سره بیلول نو د خدای تعالی برخه به پکې بیل کړله او د شریکانو برخه د دوی بیلوا. فما كان لشرکائهم هغه چې به د دوی د شریکانو د پاره فلا يصل الى الله نو ورسی الله تعالی ته په اعتبار د مصرف باندې. وما كان لله کوم څه چې بدوی رب العالمین لره مقرر کړی و نو په هو يصل الى شرکائهم هغه بیا د دوی شریکانو ته رسیدله په اعتبار د مصرف. یا مفسرین کرام لیکي قانون داسې و چې کله بدوی تقسیم وکړه چې دا مو د خدایانو او دا تقسیم به وکړه چې دا د رب العالمین نو که په دې تقسیم کې د هغه حصې نه چې کومه حصه به د خدای تعالی وي او څه به دې خوراله د دوی شیطان زمونه دا پروا نه کوي او دا کومه حصه چې به دوی د خپل خدایانو ته ټاکلې و د دې نه که به څه ورغله خوا بیا به چې د هغې بیرته رااخیستله. رب کریم فرمایي ساء ما یحکمون بد دی هغه فیصله چې دوی کوي. نو دې کې عنوان د آیت به شي ذکر د مذمت او د بدی د دوی. هغه مذمت او بدی د دوی څه شی وه دوی ترجیح ورکوله جانب د مخلوق تعالی الخالق. ترجیح چاته ورکوله د مخلوق جانب په جانب د خالق باندې او دا هر وخت د اهل باطل قانون دی.
او د اهل باطل طریقه دا چې دوی جانب د مخلوق ته په جانب د خالق ترجیح ور کوي. د منافق هم دا کار عبادت خلکو ته کوم رب العالمین ته فکر نوي. همدارنګه چې د خلکو سوچ او فکر ور سره دوی خپن شي راځه دوی خوشاله کا جانب د مخلوق ته چې ترجیح نه ور کوي. وکذالک اوس نظر د غیر الله باندې رات وکذالک هم دغه شان زین لکثیر من المشرکین خسته کړي ډیرو مشرکانو ته خسته کړي ډیرو مشرکانو ته قتل اولادهم وجل د اولادونو د دوی چا ورته خسته کړي او شرکاءهما شریکانو د دوی. دا شرکاءهم چې راغی دا فاعل د مولوی صاحبانو او دا قتل اولادهم مفعول کې د زینه د پاره د شریکانو دوی ته چې د خپل اولادونو وجل خسته کړي وا د څه د پاره لام د پاره د عقوبت کوي ليردوهم عقوبت دا دی چې دوی هلاکوي وليلبسوا عليهم دينهما او دې د پاره چې خلق په دوی باندې دین د دوی. ولو شاء الله کد الله تعالی مشیت شوی وای ما فعلوه دا کار به دوی نه وای کړي پریک د دوی لره وما یفترون او هغه لره چې کم دروغ دوی جوړوي کم دروغ دوی جوړوي نو پریک د دوی لره. بیا رب کریم فرمای ولو شاء الله ما فعلوه نو فذرهم پری د دوی لره وما یفترون. اوس وقالو چې د دې ذکر تحریم د غیر الله را ذکر کوي د غیر الله تحریم. وقالوا هذه انعامنا ویل دوی هذه انعامنا دا ساروی دی حصہ د خدایانو زمونږه وحرس او فصلنا حجر حرام دی او بندي لا يطعمها الا من نشاء نبخري دی لره مگر اغه څوک چې زمونږ مشیت وي او مونږه غواړو بزامهم په ګمان د دوی. ویل دا خدایانو په نومونو باندې دي زمونږ چې څوک خوښینو هغې به تېنه خوراک کوي. وانعام او ځینې څاروي و نوره حرمت ظهورها چې منع شوي وه ملاګانې د هغوی ملاګانې منع شوي وي بندې شوي په هغې باندې به یې سورلي نه کوله. او دارنګې چې دی دویم وانعام لا یذکرون اسم الله علیها او څه څاروي و چې دوی به د رب العالمین نوم په هغې باندې نه یادو د څه شي دپاره ابتغاء د پاره د څه شي نوم د رب العالمین نه یادو افتراء علیه د پاره د افتراء او د دروغ په الله تعالی باندې. سيجزيهم زرد چې بدله به ورکړي رب العالمین دوی ته بما كانوا يفترون په سبب دا چې دوی کوم افتراء کول او د ځان نه دروغ جوړول. رب کریم فرمای وقالوا ما في بطون هذه الانعام ویل بدوی هغه چې په خېټو د دغه سارو کې دي کم بچي خالصه لذکورنا دا صرف او صرف زمونږ د نارینه د پاره دي ومحرم على ازواجنا او حرام کړی شوی دي د زمونږ په خزو باندې دا نارینه پورې خاص دي زنانه به نه خوري. وَيَكُمْ مَيْتَةً کچر مردار به پیدا شي او ساروي فهم فيه شرکاء بیا په کې نارینه او زنانه شریکان و که مردار به پیدا شه مردار به هم خوړه بیا به ویل پدې کې نارینه او زنانه شریکان یو او که چرته ژوندې به پیدا شه ویل به دا زمونږ چې ده تنها د نارینه او د پاره دي د زنانه او د پاره نه. دا فرقونه به کول جاهلیت خاصم زنانه ته پسپک نظر باندې قتل مخکې نمونه مونږ او تاسو ویل. رب کریم فرمای سيجزيهم زرد چې بدله باور کې وصفهم دروغ بیانی د دوی رب العالمین بدوی ته د دوی د دروغ بیانې په وجه باندې بدله ورکې. انه حکیم علیم یقینا الله تعالی حکیم ذات ته مضبوط کارونه کوي او علیم ده پوها ده. قد خسر الذين یقینا تاوانیان دی هغه خلک قتلوا اولادهم چې وجلیږي اولادونه خپل سفان په کمقلتوب باندې بغیر علم بغیر د علمنا وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړي دوی هغه چې الله تعالی دوی ته روزي ورکړي و د پزان حرام کړي و افتراء علی الله دروغ جوړول پر رب العالمین باندې الله تعالی باندې افتراء کولا. قد ضلوا یقینا دوی گمراه وما كانوا مهتدين. اوس راځي د باب اخره کې مویل چې د مطعوماتو ندیزه کې سات الله ذکر کېږي وهو الذي الله تعالی اغذات ته انشا چې پیدا کړی دی باغونه معروشات په سفرونو پراتا و غیر معروشات او په سفرونو ندی پراتا. دا باغونه چې موږ تاسو لرو دوه قسمه
ځینې باغونو دپاره خلکو سفرې جوړې کړي وي نو د هغې د پاسه پراته وي. ځینې باغونه داسې وي چې په سفرونه یې پراته. او والنخل رب العالمین پیدا کړي کجوره والزرع فصلونه مختلفا چې مختلف دي وکلوه خوندونه د هغې. والزیتون والله تعالی پیدا کړي زیتون والرمان پیدا کړي دي او رمان انار. او بیا متشابهن وغیر متشابهن هم شکل دی یو بل سره وغیر متشابهن او غیر متشابه. فی الطعام کلوا من ثمره الله تعالی وی تاسو د دې میوه خورئ اذا اثمر چې کله میوه درکوي. واتو حقه ورکوي تاسو حق ده یوم حصاده په ورځ د غوبل ده په کوم ورځ چې غوبل کوي شي نو تاسو چې د دې حق ورکوي. ولا تسرفوا رب العالمین فرمای اسراف مکوي بنظر غیر الله انه لا يحب المسرفین یقینا الله تعالی نه خوښوي مسرفین لرا. دي ذکر عالم لسبان دا چرال اسراف چاته ویل کېږي مجاوزت د حد. دا مجاوزت د حد نه چې راځي نو په څو طریقو یا بشرک یا راځي په تجاوز د حلال او د حرامو یا معنا دا د چې پنپا مال مصرفوي په ګناه کې یا معنا دا د چې فضل خرچي په صدقه کې مکوي یا تجاوز د حد نه مکوي په بخل او په امساک کې تر دې چې واجب صدقه بند کوي. او شپږم دا چې اولاد ضایع کوله اسراف دا یا معنا اسراف په خوراک کې مکوي. ومن الانعام دا مخکې د انشاء سره ولګوي. رب العالمین پیدا کړي دي د سارونه حمولتن بارونن کې وفرشن او نوړون کې. ځینې ساروي داسې دي چې هغه بارونه وړي لکه دا اوخان وغیره بارونه په خلک باري. ځینې داسې دي چې فرشن نوړون کې دي لکه غواګانې وغیره. کلوا مما رزقکم الله خوري تاسو دا غینه چې رب العالمین تاسو ته روزي درکړې ده. یا لکه دا مطعومات دلیل کې ولې راوړي تاسو ته مخکې ما ویلو چونکې کار د عوامو خو د چا سره دی د خېټو سره نو په خېټې نظر لګیږي په دغه اساس ورته رب العالمین دلیل کې څه شی راوړي مطعومات. بیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانیږي تاسو د قدمونو د شیطان پسې په نظر د غیر الله او په تابعداري داغه باندې په چا کې په معصیاتو کې. انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو د پاره دښمن دی ښکاره دښمن دی. اوس راځي ثمانیه ازواجنا دا تفصیل د ما قبل دی. ثمانیه ازواجن دا د انشاء سره ولګوي. پیدا کړي دی رب العالمین ثمانیه ازواجن ات جوړه خلق ثمانیه ازواجن من الضأن اثنين دا تفصیل دی اوس دا فرش پاس فرش تیر شه چې په سارو کې ځینې بارون وړون کې نه دي نو هغه کم دي. من الضأن د ګډو بيزونه اثنين دوا د ګډو نه نارینه او زنانه ومن المعز او د بيزونه اثنين دوا نارینه او زنانه. قلت دوی ته وایي اوس طلب د استدلال دی. الذکرین حرم ام الانثیین الله تعالی نارینه حرام کړي دي او کچرته دوی کې زنانه حرام کړي سمانا یعنی دا حرمت د وجه د وصف د ذکورت نه دی او که د وجه د وصف د چانه د خزیتوب او د انوثت د وجه نه دی. دا خزی دي نو ځکه حرام دي یا که نارینه دي نو ځکه حرام دي. اما اشتملت یا که د دې وجه نه حرام دي چې په دې باندې مشتملت مشتمل دي په دې باندې ارحام الانثیین یا دا معنا چې د مور په خېټه کې پیدا شوي نو د دې وجه نه حرام دي. نبئونی خبر را کې تاسو مال رب علم فعلم او په دلیل دا تراوړئ نو چې د حرمت وجه صدا ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی یی چې رب العالمین دا حرام کړی دی. بیا اوس ومن الابل دا تفصیل د حموله دی. ومن الابل والله تعالی پیدا کړی د خوانونه دوا نر او خزا. ومن البقر والله تعالی پیدا کړی دی د غواګانو نه نر او خزا. تدوی تو الله تعالی الذکرین حرم الله تعالی نارینه حرام کړي اند وجه د ذکورت نه حرام کړي ام الانثیین یا که مشتمل دی په دې باندې رحمونه د میندو. اوس بل دلیل رب العالمین وای زجرن ام کنتم شهداء یا ایوی تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا کله چې رب العالمین تاسو ته امر کو په دې باندې الله تعالی چې د دې د حرمت امر کو نو تاسو حاضر وای نه ځان نه دروغ وای.
بیا رب کریم فرمای فما ازلمو سوق دې ډیر ظالم ممن د هغه چانه چې جوړوي پر رب العالمین باندې دروغه. هغه څوک اول هغه خدای کسو چې مخکې مې درته ویلې لیضل دې د پاره چې خلک گمراه کې بغیر علم بغیر د دلیلا بغیر د دلیلا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. نو دا خو دوی د ځان نه حرام کړیو الله تعالی ور باندې رد وکړه. اوس دې ځکه چې د بیان د تحریمات الهیو قلت ورته لا اجد فيما اوحي الي نمو مز فيما اوحي الي فاغي وحي جلی کی چې ما ته وحي کولې شي محرما حرام کړی شوی د حیوانات او اغنا چې تاسو یې حراموي على طاعم يطعمه په یو خلون کې باندې چې خوراک کوي ینه کې یو خلون کې خوراک کوي. نو دا کم شیان چې تاسو حراموي او د حرام په نظر ورته ګورئ نو په دغه کتاب او په دی وحی جلی کې مان دي مندلې نو معلومیږي چې د ځان نه محرم کړی دي الا یکون میتتن. دا خبر اشته پکې وحی جلی کې دا مولوی صاحبانو یا دا مکه کیو یا دا حصر اضافي کوي الا یکون میتتن مگر دا چې وی مردارا او دمن مسفوحا یا بیدون کې وی نوي مسفوحا وی یعنی منجمد نوي لکه جگر او لحم خنزير یا غوخه د خنزيره فانه رجس نو دا پلیتی دا او فسقا یا فسق ده فسق نو فسق ده یا کلمه د فسق دا کلمه د فسق حمل دي چې د مصدر مبالغه تن شوی ده. نو داسي وای چې دا داسي او شی ده چې ذات فسق نه داسي شی ده چې پاغه سره چې ده یو سوق د دین نوزي اوهل لغیر الله او دا صفت تعلیلی را ذکر کوي چې आवाज پور تکړه شوی ده فدې باندې لغیر الله په وخت ذبح فمن اضطر نسوک چې مجبور کړی شه غیر باغ چې د نو تلاش کون کې د خواندا یا د حد نه وختون کې نو ولا عاد نو عاد نو دا معنا کور تر وړون کې نو یا دغه رنګ چې د زیاته کون کې نو فإن الله یقینا الله تعالی غفور ذات او رحیم ده. وعلى الذين والجواب سوال مقدره نو اڅم په دې يهودانو حرام نو رب کریم فرمای وعلى الذين هادو او په يهودانو باندې حرمنا دا حرمت جزایی وخه حرام کړیو موږ په دوی باندې کل لذیذ پورنا هر د نوک خاوندا هر د نوک خاوندا لکه اخرى واخلا بتر واخلا شتر مرغ واخلا دا نوکان چې لري ومن البقر والغنم او دغه رنګ د غویانو او د ګډو بيزونه حرام کړیو موږ په دوی باندې واز دي داغي الا ما حملت مگر آغا چې پورته کړی وي ظهور ما دملا اډوکو دده او الحیا حوایا یا کلمو دغه سارویو او مختلط بعزمنا یا آغا چې ګډوي بعزم د اډوکی د کوناټو پوره. دا مقصودی واسطه نه چې د کلمو وغیرہ پمنس کې نو دا تنه مستثنا وا نور مې ور باندې حرام کړی وا. رب کریم فرمای ذالک جزایناهما ذالک جزایناهم دا موږ دوی ته چې د بدله ورکو دا بدله د دوی ته به بغیم په سبب د بغی د دوی او په سبب د تجاوز او په سبب د زیاتی د دوی. یا رب کریم فرمای و انا لصادقون یقینا مغرقتون کیو نو کده دوی د تا تکذیب کینو اوه ورته رب زما خاوند فراخ رحمت ده ولا يرد باسه عن القوم المجرمين نرد کی رب العالمین عذاب خپل عن القوم المجرمين د قوم مجرمنا. واستسلال د مشرکین سيقول الذين اشركوا ويب مشرکان لو شاء الله قد الله تعالی مشیت شوی وای ما اشرکنا نو موږ بم شرک نه وای کړی لارانو بم شرک نه وای کړی ولا حرمنا من شيء نو موږ به اوسس حرام کړی نه وای. الزامی جواب كذلك كذب الذين من قبلهم دغه شان دروغ جن کړیو هغه کسانو من قبلهم تکذیب کړیو هغه کسانو چې من قبلهم حتی تر دې چې دوی وسکوا بأسنا عذاب زمن تورته وایا تاسو سره دلیل شتا چې هغه مونږ تراو باسي ان تتبعون بل جواب دریم نه روانيږي تاسو مگر د ځوان او د ګمان پسې وین انتم نه یاستئ تاسو الا تخرسون مگر اس اٹکل کوي. دا مسله به تاسو ته د میزان نوازی حکم دا چرانه مولوی صاحبانو دي چې مشرکان ویل چې کته الله تعالی مشیت شوی وای نو مونږ به شرک نه وای کړی. نو مولوی صاحب ولې دا خو مونږ هم وایو چې وجميع افعال العباد بارادته بمشیته
ټول افعال د بندگانو د الله تعالی په مشیت او د الله تعالی په ارادي دي. منګ هم دا وایو، مشرکان هم دا وایي چې ټول کله الله تعالی مشیت شوی وای نو موږ به شرک نه وای کړی. نو فرق څه شی شو؟ نو دې کې وایي مشیت دوه قسمه ده، یو مشیت رضایی ده او دویم مشیت ارادي ده. مشیت ارادي دا مستلزم نه ده مشیت ارادي چاله ارادي رضایی لرا. کله الله تعالی دیوشي اراده وکي، دیوشي اراده وکي نو پاغه باندې رضا هم وي. کله دیوشي اراده وکي او رضا نه وي، اراده وی رضا نه وي. کله اراده وی او رضا وی دوانم وي. نو دې کې چراله دوی چې دا خبره کوله نو معنا د دوی د وینا دا چې رب العالمین زمون په چا باندې په دغه شرک یا په تحریم باندې راضي دی، راضي دی ور باندې. او موږ دا وایو چې رضا د الله تعالی په نیکیو کې شته او رضا د رب العالمین په بدیو کې نشته. اراده دوانو کې ده، اراده هم په نیکیو کې ده هم په بدیو کې، خو رضا په نیکیو کې وی او په بدیو کې نشته. ذکر رب کریم فرمای ولا يرضى لعباده الكفر، الله تعالی خپل بندگانو لره کفر باندې نه دی راضي او کفر چې دی غیلره نه خوښوي. بیا رب کریم فرمای په دې ورسېدی. نو دې کې فرق دی. مونږ ټول افعال د بنده د الله تعالی په اراده او په مشیت دي. نو حکم اراده رضا نه، مشیت رضایی نه. او دوی په چې ویل الله تعالی د دې اراده کړي نو معنا راضي دی په زمونږ په دې کړه نه باندې. بیا رب العالمین فرمای ها څه شو کذا خان قلت ورته نو سلورم جواب درې جواب ورکړل او دلیل کوي مولوی صاحبانو په دمو نمت صغرا باندې تاسو پیش کړئ. دوی به داسې دلیل جوړو ځان د پیوار ځان د پاره بول هر څه د الله تعالی په مشیت کېږي دا صغرا، او هر څه د الله تعالی په مشیت وینو الله تعالی په غیر راضي وینو د کبرا. نتیجه دا شو چې دا مونږ چې څه کوو په دې خدای راضي دی نو خو غلطه وه. قلت ورته ووایه فلله الحجة البالغه، خاص الله تعالی لره دلیل دی بالغ. دلیل پورا په حل او حرمت کې، بالغ معنا پورا په حل او حرمت کې. یا الله تعالی لره حجت بالغه دی بأوامره و نواهیه. فلو شاء لهداکم، کد رب العالمین مشیت شوی وای لهداکم اجمعین، الله تعالی به تاسو ټول ته هدایت کړی وای ټول ته. قلت ورته ووایه هلم شهداءکم، اوس مطالبه د دلیل دا راولئ تاسو شهدا ستاسو علما ستاسو هغه چې تاسو گواهی کوله الذین یشهدون چې ان الله حرم هذا، هغه چې هغوی گواهی کوله چې رب العالمین دا شیان حرام کړي. نو فإن شهدوا کچری دوی گواهی وکړه ولا تشهد معهم، تو ورسره گواهی مه کوه. ولا تتبع او مروانیږه د خواهش د هغه خلکو پسې کذبوا بآیاتنا چې زمونږ د آیتونو تکذیب کوي او نسبت د دروغو کوي آیتونو ته. والذین لا یؤمنون بالآخرة، هغه کسان چې ایمان په آخرت نه لري. وهم بربهم یعدلون، او دوی د رب خپل سره خلک برابروي. ایمان نه لري او د رب خپل سره چې دی خلک برابروي. راځئ مولوي صاحبانو دا اوس دریم باب دی تر آخر د سورته. په دې کې تحریمات الهیه دي بالتفصیل په ذکر د مامورات او 500 د منهیات او 6 په دریو آیتونو کې، یو سل یو 50 2 50 3 50 کې. بیا دلیل نقلی دی عن کتاب موسی په یو سل 450 کې. ترغیب دی ال القرآن او رد اعذار د معترضینو ده په درې آیتونو کې، یو سل 15 50 50 50 کې. بیا تخویف دونوی دی په یو سل 50 کې. زجر د اهل التفرق لره بسبب الاعراض عن القرآن یو سل 50 کې. بشارت او تخویف اخروی دی یو سل 70 کې. بیا طریقه د تعلیم د بیان العقیده تفصیلا دا په یو 70 2 70 3 70 5 70 کې. ترغیب دی ال الانقياد لاحکام السوره، اخره کې به وي چې د سوره احکام تغاړه کې دی او منقاد شي. قلت وراشي تعالوا راپورته شي اطلب بیانهم زتاسو تما حرم ربکم علیکم، هغه چې حرام کړي رب تاسو پتاسو. رب چې حرام کړي دي نو هغه دا خبره ده اول الله تشرکو به شیئا، چې تاسو به برخه والا نه جوړوي د دغه ذات سره یو شی هما.
خدای تعالی سره به شریکان نه پیدا کوي. دویم دا وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به ښېګڼه کوي. دریم دا دی ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مو وجنی تاسو اولادونه خپل من املاق دو لګینا. قتل الاولاد یا کوئی ظاهری وجل دی یا اسقاط د حمل دی دام پکې داخل دی، منصوبه بندیم پکې داخله ده، یا وجل د دوی دی حکمن چې د تعلیم او د معرفت نه به برخې کې نحنو نرزقکم موږ دوی تم روزي ورکو تاسو تم درکو او منک دی کېږي فواحشو ته بدو کارونو ته ما ظهر منها کخکاروي او کپټ. مو وجنی تاسو نفس آغا حرم الله چې رب العالمین حرام کړی دی هغه الا بالحق مگر په جرم شرعي. ذالک اوس تاکید دی وسواکم به لک حکم کې الله تعالی تاسو ته پاغه باندې د دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. اوس بل حکم راته وای منک دی کېږي مال د یتیمانو ته مگر پاغه طریقې چې هغه احسن تر دې پوری چې دا یتیمان خپل طاقت ته ورسیږي ورکوي تاسو پورا ورکوي پیمانه لاره او تل لاره په انصاف سره. نه مکلف کوم یو نفس لاره مگر په اندازه د طاقت ته هغه. او کله چې تاسو خبرې کوي نو فعدلوا عدل والو د انصاف والا خبرې کوي. ولو کان ذا قربا اگر کچرته دا خبر تاسو د رشتہ دار په تاوان وي. وبعهد الله او د رب العالمین په لوز باندې وفا کوي. ذالک وصواکم دا چې د رب العالمین تاسو ته پوخ او پورا حکم کوي په دې باندې دې لپاره لعلکم تذکرون چې تاسو پند واخلئ. وان هذا صراطی مستقیما او یقینا دا قران کریم زما لار د برابر ورپسې روان شي. ولا تتبعوا السبل مروانی کی تاسو د مختلف لارو پسې فتفرق بكم عن سبیله نو جدا بکی تاسو لرا عن سبیله. ذالکم وصواکم به دا پوخ او پورا حکم کې رب العالمین تاسو ته پاغه باندې لعلکم تتقون. ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب مخکې د قران کریم نه تمام الاتامن پورا احسان علی الذی احسن پاغه کس احسن عملنا چې نیک اعمال کړو او تفصیل دغه کتاب لكل شی داری ضروری خبره ده پاره ایمانیات پکې وا وهدن او هدایت او رحمت دې د پاره چې دوی په لقا درب ایمان راوړي. اوس ترغیب دی ال القرآن وهذا کتابنا او دا کتاب دی بهترین کتاب دی لوی کتاب دی مونږ نازل کړی د برنه مبارکون برکت والا کتاب دی تاسو ورپسې روان شئ. واتقوا ځان بچ کې دغه کتاب د مخالفت نه دې د پاره چې په تاسو خاص رحم وکړي شي. ان تقولوا دا میرا لګلې دې د پاره چې تاسو اونوایي یا کراهیت ان تقولوا انما انزل الكتاب چې یقینا نازل کړی شوی دی کتاب علی طائفتین پاغي دوته پوچ یهودو نصارا او من قبلنا مخکې دا غینا وین كنا اگر کوم موږ د دراست د غینا نه خبره چې دا باندې مونږ پاتې نشي چې يهوديان او نصرانيان ته کتابونه راتلل او مونږ ته دغه کتاب نه دی راغلی. او تقولوا یا د دې وجنه چې اوه تاسو لو ان انزل علينا الكتاب کب مون کتاب را نازل شوی وی لکنا اهدا نو به مونږه هدایت والا منهم د دوینا بیا مو چرته دا کوم ته کتاب راغلی نو د دوینا به مونږه د هدایت والا وی. فقد جاءكم دغه دراغه تاسو تبینت من ربکم کار دلیل د الله تعالی د لوري او هدایت او رحمت. فمن ازلم سوق دې ډیر ظالم ممن داغینا چې تکذیب د الله تعالی د آیتونو کوي وسود پانا اعراض کې داغینا سند الذین نظر دې چې بدله باور کوم هغه کسانو ته چې اعراض کې زمونږ د آیتونو نه بدله په سبب داغه باندې چې و دوی چې ګرځیدل او اعراض کوم. هل ينظرون واستخفف دنوي انتظار نه کوي دوی په منلو د امر د رب العالمین کې دا د الله تعالی امر چې دوی نه مني نو دوی انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک د پاره د عذاب او یاتی ربک یا راشي دوی طرف ستا اتیان نسبت رب تراغله بلا کوي ورځ د قیامت او دغه نسبت اتیان د متشابهاتونه او یاتی راشي دوی ته بعض آیات ربک زین نه درف ستا یوم یاتی بعض آیات ربک باغ ورځ چې راشي بعض نه درف ستا لکه طلوع الشمس وغیرہ نو لا ينفع نفس پیدا کامله بنور کی او نفس ته ایمان ده لن تکن امنت من قبل
چې د ایمان نوی راوړی مخکې د راتلو د دغې علامې نه، او کسبت یا پیدا به نه ورکوي دته چې دی کسب کوي په ایمانها خیرنا. قل ته ورته انتظار کوئ زم د تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. اوس تخویف یقینا هغه کسان فرقو دینهم چې هغې خپل دین جدا کړی وکانو شیعان و دوی مختلفې ډلې، نو لست منهم ته د هغوی نه نه د دوی نه فی شیئن انما امرهم الی الله، یقینا امر د دوی او کار د دوی مفوض دی رب العالمین ته. بیا باګا کې دوی لره پاغه څه چې دوی کول. من جاء بالحسنه، چا چې راتلل کړي وي بالحسنه په یوې نیکۍ، فله نو د دغې دپاره دغه انسان دپاره 10 امثالها 10 چنده ده. دا 10 چنده چې دې ذکر کړی نو دا ذکر الادنا دی. ذکر الادنا یعنی ادنا بدله چې رب العالمین ورکوي دوی ته نو 10 چنده 10 چنده. ومن جاء بالسیئه، چا چې په بدۍ راتګ کړی نو بدله به نشي ورکولی دته الا مثلها مگر په مثل داغې، او په دوی باندې به ظلم نشي کولی. راځي آخره کې اوس طریقه د تعلیمه. قل ته ورته ووایه انني هداني ربي، یقینا هدایت کړی دی او ښودنه کړې ده ما ته رب زما څه شي طرف ته الی صراط مستقیم، ما ته ښودنه کړې ده رب زما الی صراط مستقیم، لارې نیغې او برابرې ته. دینن دین دی قیما قیم پوخ دین دی. ملت ابراهیم ملت ابراهیم علیه السلام حنیفا پالکون دده کې چې دی مائلو د باطل نه حق ته، د باطل نه حق ته مائلو نو دی من المشرکین د مشرکانو نه. اوس ته ورته ووایه قل ان صلاتي، یقینا المنظمه او بیا ونسک او مالی عبادت زما ده. اوس تشریح د ملت ابراهیمی ده. ومحیای او ژوند زما او مرګ زما دا خاص الله تعالی لره دی چې تربیت کوونکی د عالم دی. لا شریک له دغه ذات لره شریک نشتا. وبذلک امرتو ما ته په دې باندې امر کړی شوی او زیم د اول تابعدارونه. ورته ووایه تا غیر د رب العالمین نه زه طلب کم بل رب، او حال دا دی چې دا رب د هر یو څیز دی. لا تکسب کل نفس، کسب نه کوي یو نفس الا علیها مگر وزر او بوج په ده باندې دی. ولا تزر نه به پورته کوي او پورته کوونکی وزر اخرى بار د بل چا. ثم الى ربکم مرجعکم، بیا به رب ستاسو ته واپسي ستاسو وي، آګاه به کې تاسو لره په هغه څه چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. او الله تعالی هغه ذات دی جعلکم چې ګرځولي اوس ترغیب دی بالاحکام بالعمل باحکام هذه السوره. دې صورت کې چې کوم احکام دي نو په هغې باندې عمل وکړي ترغیب. الله تعالی غزاد دی چې ګرځولي یاستئ تاسو خلائف الارض خلیفګان د ځمکې د یو بل پسې کنه بس پلارانو زامن داسې راځه پسې بیا. ورفع پورته کړي دي بعض ستاسو د پاسه د بعضو نورو، ځینو ته بیا رفعت اوچت او چتوالی ورکړی په اعتبار د درجو سره. د څه شي دپاره لیبلوکم، دې دپاره چې ابتلا امتحان وکړي په تاسو باندې فیما اتاکم په هغې کې چې رب العالمین تاسو ته درکړی دی. انک ان ربک یقینا ربستا سریع الحساب عقاب زر او جلد عذاب ورکوونکی دی نه منونکو لره. وانه یقینا دغه الله تعالی لغفور الرحیم خامخا بخونکی او مهربان دی منونکو لره. چې څوک منونکي وي نو هغوی ته بخونکی دی او مهربان دی. امتیازات د صورت په دې کې چې دی مولوي صاحبانو رد راغی په شبهاتو د منکرینو او بعضې شبهات ذکر شول په لفظ د قالو سره 15 کرت، جوابات ذکر شول په لفظ د قل سره 9 کرتې 9 کرتې. دویم په دې کې طریقې د دعوت او د تعلیم په کثرت سره، بل پکې ذکر د ما حرم الله او د احلال بالتفصیل، بل په دې کې جهل د عربانو په تحلیل او تحریم، بل په دې کې تردید په ټولو اصنافو د مشرکینو، رد پکې په ټولو اقسامو د شرک. شپږ عقبات ذکر شول په دعوت کې او دغه عقبات ذکر شو د پاره د تشجیع. دریم ذکر د ډیرو انبیاو د استدلالا علی التوحید او بل ادله عقلیه دی پکې ډیره. او بل په دې صورت کې دغه صورت اصل دی فی محاجة المشرکین و منکری البعث والمبتدعین. څوک د بعث منکرین دي مبتدعین دي نو په استدلال کې او په مناظره کې دا دلیل دغه صورت دغه په خلاف باندې اساس او بنیاد دی. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.